أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سورة بقرہ آیات مبارکہ یو کم پنځوسم ده، 9 نمبر آیات ده. 48 نمبر آیات کی تفسیر بیان کړل شوی وو. داغه تفسیر په سلسله کې یو لفظ د شفاعت و چې داغي وضاحت شوی ده. بیا دا لفظ شفاعت قرآن مجید کې مختلفو طریقو باندې بیان کړل شوی ده. خدا یو خبره موږ نه پاتې وه، هغه دا چې شفاعت دا په 8 قسمه باندې ده. اهل سنت والجماعت والا فرمایي شفاعت باذن الهی دا الله په اجازت باندې سفارش دا د اهل کبایر چې غټ ګناهونه کړی وي، اهل صغائر چې واړه واړه ګناهونه کړي، دواړه قسم خلکو د پاره په احادیث متواتره سره ثابت ده. شرح عقیدة الطحاویہ اغی د شفاعت 8 اقسام بیان کړي دي. پاغا 8 اقسامو کی اول نمبر شفاعت عظما، هغه دا چې ټول انسانان با په ورځ د قیامت باندې د الله پاک په دربار کې بغیر د انبیاء کرام او اولیاء کرام او شهدا کرام او صالحانو نه دا ټول په پریشانی کې زړونو ته الله پاک ورله یو خبره ورواچي چې راځي لاړ شو حضرت آدم علیه السلام پسې، هغه ته به درخواست وکړو چې زمونږ د پاره شفاعت وکا. نو دا خبر الله پاک دوی ته په زړه کې اچي. خو دغه شفاعت د حضرت آدم علیه السلام په خلی مبارکه باندې نکیږي، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خلی مبارکه باندې کولی شي. دغه شفاعت لپاره یو څو مراحل دي چې هغه به ټول خلک هغه توی کی، او دا مراحل د دې لپاره توی کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان او تقدس او عظمت په ورځ د قیامت باندې ټول انسانیت تخکارو واضح او صفاشي. نو دا خلکو جرګه براشي حضرت آدم علیه السلام پسې، هغه ته به عرض وکړي چې زمونږ د پاره شفاعت وکړه، ته زمونږ پلار یې ابونا، الله پاک ته جوړ کړی، ملائکې د ته سجدریز کړي دي، وکړه زمونږ د پاره شفاعت. حضرت آدم علیه السلام با او فرمایي لست هناکم، د دې شفاعت حقدار او د دې شفاعت صلاحیت زه نه لرم، دا زما کار نه دی، تاسو لاړ شئ حضرت نوح علیه السلام ته. په دې سلسله باندې دا خلک ځکه ګرځولی شي لکه مخکې مونږ وویلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عظمت شان د ټول انسانیت لپاره په ورځ د قیامت باندې واضح شي، ښکاره شي. نو علیه السلام ته به خلک راشي،
هغه ته به درخواست پیش کی، هغه به ورته ووایي لست هناکم، زه د دې صلاحیت نه لرم. ما د خپل بچی د نجات لپاره، د خلاصون دپاره داسې ویلي وو یا بنی ارکب معنا، زمونږ سره سور شه. بیا کله چې هغه هلاک شولو، الله پاک په دربار کې می عرض کړی وو ان ابني من اهلی، زما بچی زما آل و او زما د آل په باره کې دی ما سره وعده کړې وه. الله پاک د طرف نه وویلی شول انه لیس من اهلک، دا ستا د آل نه نه دی. نو زه د الله پاک په دربار کې ستاسو دپاره د شفاعت دپاره نشم مخکې کېدلی. تاسو لاړ شئ حضرت ابراهیم علیه السلام ته. دا د خلکو ډله به راشي حضرت ابراهیم علیه السلام ته، هغه به هم د شفاعت نه انکار وکړي او دا خلک به راولېږي حضرت موسی ته. موسی علیه السلام به هم انکار وکړي، دا خلک به راشي حضرت عیسی ته. عیسی علیه السلام به هم دا ټول خلک راولېږي محمد مصطفی ته صلی الله علیه وسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، او دا یو حدیثی مشهوره متواتره ده، چې الله پاک د طرف نه به ماته اجازت وشي د شفاعت، خو د شفاعت نه وړاندې زه به د الله دربار کې سجده ولګوم. داسې سجده چې په هغې کې به زه ډېر حمدونه صفتونه د الله ووایم. همدغه حمدونه او صفتونه اوس راته یاد نه دي، دا به په ورځ د قیامت کې ماته یاد شي. د الله پاک د طرف نه د محبت اعلان به وشي، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی الله علیه وسلم خپل سر مبارک دی پورته کا. دین وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د الله د طرف نه په همدې الفاظو سره اعلان کولی شي، سل ته چې څه غواړې هغه وغواړه، د چا دپاره غواړې ته یې وغواړه، تعطا هغه به تا ته درکولی شي، د منع کولو به هېڅ یو قسم ته صورت نه وي. محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایله چې تر څو پورې زما یو امتی په جهنم کې یي، زه به تر هغه وخته پورې د شفاعت نه قلار نشم. او الله پاک په خپله په سوره ضحا کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق فرمایي ولسوف یعطیک ربک فترضى، اے نبی الله به تا ته درکړي دومره حق د شفاعت چې ته به راضي شې. خبره وا د شفاعت عظما، کوم ته چې مقام محمود هم ویلی کېږي، دا اول قسم شفاعت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې کوي. دویمه دا هغه چا د پاره به شفاعت کولی شي چې د هغوی حسنات یعنی نیکی، سیئات یعنی بدی دواړه برابرې وي. د داسې خلکو د پاره په ورځ د قیامت باندې شفاعت دی چې الله پاک داخل کی جنت ته. دا دویم قسم شفاعت شولو. دریمه دا هغه چا د پاره هم د شفاعت دروازه الله پاک خلاصه کړې ده او نیکان خلق به شفاعت کوي. دا هغه چا د پاره چې د هغه په باره کې د جهنم فیصله شوی او حکم شوی دی چې د داخل شي جهنم ته. څلورمه څه داسې خلق دي چې هغه به جنت ته داخل شي، د هغوی د درجاتو د بلندۍ دپاره به په جنت کې سفارش وي. پنځمه هغه شفاعت چې د یو داسې قسم خلکو دپاره به کولی شي چې هغه بغیر د حساب او کتاب نه الله پاک جنت ته داخل کی. دا پنځم قسم د شفاعت شولو. شپږمه بعضې کسانو په باره کې په جهنم کې د عذاب د آسانوالي دپاره به شفاعت وي، لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خواجه ابو طالب په باره کې شفاعت کړی دی. اوم د ټولو مؤمنانو دپاره به شفاعت وي چې الله پاک جنت ته داخل کی.
اتم هغه مؤمنان چې د ګناهونو په وجه باندې جهنم ته تللي دي او د جهنم په اور کې د دوی اندامونه د سجدې لګولو لکه قدمونه، زنګونان، د لاسونو ورغوي، پوزه، تندی، دغه اندامونه، دغه اعضاب په اور د جهنم کې د سجدې په برکت باندې نشي سوځول کېدلی. دا به د جهنم د اور نه بچوي. دغسې خلک چې نور ټول بدن یې سوځېدلی اور لمبو والی صرف اعضا د سجدې پاتې یي. دغو خلکو د پاره به هم شفاعت وي چې الله پاک د شفاعت په وجه یې جنت ته داخل کی. نو دا هغه اته اقسام د چاو د شفاعت وو. او دا د 48 نمبر آیات ولا يقبل منها شفاعه آیات مبارکه سره تعلق وو او دا بطور زمیمه بیان شولو. رازو 49 نمبر آیات 49 نمبر آیات لفظی ترجمه اوله کوو. هغه دارنګي دا و ایزیات کې هغه وخت نجیناکم چې بچ مې کړلې تاسو من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسولو یې تاسو ته سوء العذاب ډیر بد عذاب یذبحون حلال والبی ابناءکم زامن نوی پیدا کی دن کی ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندې به پرې ښودلې د بې حیایۍ دپاره نساءکم زنانه ستاسو وفي ذلکم پم دغه نجات کی بلاء یو لوی انعام و من ربکم د طرفه د رب ستاسو بلاء انعام و من ربکم د طرفه د رب ستاسو عظیم ډیر لویه. دا د آیات مبارکه لفظی ترجمه شوله. مضمون د دغه آیات مبارکه نه دارنګي بیانولی شي. د دې ځای نه وروسته د بني اسرائیلو 15 انواع بیانېږي، 15 اقسام یې بیانېږي. په دغه 15 انواعو کې دا اول نمبر نوع ده. په دې نوعه کې اته نعمتونه الله ته بیانوي، 2 ورته عذابونه بیانوي. په دغه نوعه کې اته نعمتونه او 2 عذابونه الله پاک بیانوي. او دا نوعه د بني اسرائیلو تر 1 نمبر آیات پوری چلیږي، روانه ده. نو 15 انواع دي. په دې 15 انواعو کې مونږ وویلې چې اته نعمتونه دي. هغه اتو نعمتونو کې اول نعمت هغه په همدغه 49 نمبر آیات کې ده. تفصیلی دارنگی ده و ایدیات کیا وقت نجیناکم چی بچ میں کڑلے تاسو من آل فرعون د فرعونیانو نا. آیات مبارکنا ولا نوا د بنی اسرائیل بیانیگی. پدیا ولا نوع کیات نعمتون دی. اول نعمت نجیناکم من آل فرعون، اے بنی اسرائیلو ما تاسو بچ کړلې من آل فرعون د فرعونیانو نا. نو دا اول نعمت شولو انجا من آل فرعون، خلاصون نجات فرعونیانو نا. دا اول نعمت ته. دا مضمون د آیات مبارکه شولو. اول نعمت په بنی اسرائیل باندې. تفسیر د آیات مبارکه دارنګي ده
و ایز یاد کا وقت نجیناکم چې بچ میکړلې تاسو من آل فرعون د فرعونیانو نه. دلته کې یو اشکال دی، اعتراض دی. نجیناکم الفاظو سره نجیناکم د دې آیاتونو مخاطب خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانی یهودیان بنی اسرائیل دی. دغه زمانه کې خو نه فرعون و او نه د فرعون نه دوی بچ شوي دي، نو نجیناکم الفاظ مبارکه ولی بیانېږي؟ جواب د دې آیات مبارکه د دغه اشکال نه دا دی. نجیناکم د دې نجات او د خلاصون نه مراد د بنی اسرائیل او آبا اجداد مشران ته نه مراد دي، او دغه نجات او خلاصون د دوی مشرانو ته الله ورکړی و، د دوی نیکونو جدونو ته ورکړی و. او بیا خلک وایي چې نعم علی الآباء دا داسې وي لکه نعم علی الابناء. په پښتو کې دا رنګې ویلی شو، د چا پلار او د نیکه سره ښېګڼه دا داسې لکه ښېګڼه هوبهو د ده سره. نو آیات مبارکه کې نجیناکم دغه نجات دوی د پلارانو د نیکونو و، او دا نعمت او ښېګڼه الله پاک د دوی د پلارانو د نیکونو سره کړې وه، او دغه ښېګڼه داسې وه لکه د دوی سره. ځکه الله پاک وفرمایله نجیناکم. و اذ یاد کا وخت نجیناکم چې بچ مې کړلې تاسو من آل فرعون د فرعونیانو نه. آیات مبارکه کې نجینا لفظ د نجات ہے. د دې لفظ د نجات په باره کې علماء کرام فرمایي چې نسبت نجات الله ته مختلفو صيغو سره په قرآن پاک کې شوی ده. کله نجینا الفاظ وي، کله ننجي الفاظ وي، کله ینجی الفاظ وي. حاصل دا دی چې نجات ورکون کې صرف یو الله دی. نسبت نجات دا به صرف الله ته کولی شي، بل څوک چاته نجات نشي ورکولی. کله چې مونږ وویلی نجات ورکون کې صرف الله دی، نو مونږ باندې پخپله یو اعتراض واردېږي. هغه سوال دا دی، سورة صف 28 سپاره کې دی تنجیکم من عذاب علیم. آلته کې تجارت ته نسبت شوی ده د نجات. جواب مفسرین کرامو دارنګې کړی ده چې هغه نسبت تجارت چې کوم شوی ده هغه نسبت مجازي ده. مونږه حقیقي نسبت خبره کوو. حقیقي نجات ورکوونکی، حقیقي خلاصي ورکوونکی صرف الله دی، بل څوک نجات نشي ورکولی. و ایز یاد کیا وقت نجیناکم چې بچ مکړلې تاسو من آل فرعون فرعونیانو نه. دې ځای نه دا خبره ثابته شوله چې ظالم بادشاه نه نجات، ظالم حکومت نه نجات، بربریت ولا حکومت نه نجات او خلاصون. دا رحمت خاصه ده الله ده، دا نعمت الهیه ده چې الله پاک دې ظالم حکمران نه، ظالم حکومت نه، ظالم بادشاہ نه، بے ترسا بے رحمه بادشاہ نه بچ کی. دا د الله پاک خصوصی مهربانی ده. ځکه او فرمایله نجیناکم، کله مې چې تاسو بچ کړلی من آل فرعون، خاندان د فرعون نه، یا من آل فرعون د فرعونیانو نه. تفسیر قرطبی لیکلی دی د یو شخص او د یو تن په خپل قوم کې چې څومره اتباع دي، د حکم لاندې دي، د خبره مني، د په مسلک او مشرب باندې دي، هغه ته آل وایي. د په اولاد کې وي او که د په اولاد کې نه وي،
خو چې اتباع وي هغې ته آل وایي. دغه وجه دی چې ایمان والا نه وي نو هغوی ته آل محمد صلی الله علیه وسلم هم نشي ویلی، اگر چې نسب کې ورته ډیر قریب ولی نه وي. نو دلته کې لفظ د آل دی، آل فرعون، د یو شخص په خپل قوم کې چې څومره اتباع دي د ده په مسلک باندې روان دي هغې ته آل وایي. بیا اضافت ته آل اکثر د قوم مشر ته کیږي او استعمال د دغه لفظ د آل دا په اشرافو کې کیږي. شرافت دینی وي او که شرافت دنیوي وي. آل فرعون خاندان د چانه د فرعون نه یا د چانه د فرعونیانو نه. دلته تفسیر قرطبي لیکلی دی چې د فرعون نه خو زوی و نه خو لور و نه داسې نور نږدې رشته داران و. دته چې آل ویل شوي دی آل فرعون دا په اعتبار د چا؟ په اعتبار د اتباعو سره. فرعون او د فرعون تابعداران هغوی په اعتبار سره من آل فرعون. و اذ یاد کا وخت نجیناکم چې بچ میکړلې تاسو من آل فرعون د فرعونیانو نه. من آل فرعون لفظ د آل وضاحت وشولو. اوس په دې مقام کې لفظ د فرعون دی، نو د دې لفظ د فرعون وضاحت کوو. فرعون به چاته ویلی؟ د فرعون خپل نوم څه و؟ قرآن پاک خو په فرعون سره یادیږي. خپل نومي دغه فرعون دی که خپل نومي بل څه و؟ مفسرین کرام فرمایي فرعون لقب و د مصر د بادشاه. د مصر بادشاه ته به فرعون ویلی، لکه د روم بادشاه ته به قیصر لقب استعمالولو. د پارس بادشاه ته به کسرا لفظ استعمالولو. نن سبا انګریزان خپل بادشاه ته پریزیډنټ وایي. دارنګې په هندوستان کې ورته راجپتی وایي. عرب ورته رئیس جمهور وایي. مختلفو القابو سره خپل بادشاهان مختلفو جبو کې یادولی شي. نو دغه فرعون چې د مصر د بادشاه لقب او تخلص و، خپل نومي څه و؟ د خپل نامه په باره کې مفسرینو مختلف قولونه دي. څوک وایي چې د دغه وقت موسی علیه السلام د موسی علیه السلام د زمانې فرعون خپل نومي قابوس و. بعض ویلی دي چې نه، د موسی علیه السلام د زمانې فرعون خپل نومي ولید ابن مصعب ابن ریان و. تفسیر ابن کثیر کې لیکلی دی چې د موسی علیه السلام د زمانې فرعون خپل نوم مصعب و. دارنګې نور قولونه هم پم دغه لپس کې د مفسرینو شته. مونږه د اختصار په طور سره یو څو یاد کړله. کله چې مونږه وضاحت نجیناکم دارنګې من آل فرعون لفظ د آل لفظ د فرعون وکړلو، دی نوړاندې بل لفظ مبارکه اغا یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب ډیر بد عذاب. یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب ډیر بد عذاب. سوال آیات مبارکه کې الله فرمایي و بنی اسرائیلو فرعونیانو به تاسو ته رسولو
سوء العذاب بد عذاب. دا بد عذاب څه و؟ د دې بد عذاب د پاره مختلف شکلونه وو. یو شکل د دغه عذاب بنی اسرائیل خپل خادمان ګرځولی وو. دویمه بنی اسرائیل باندې بی دهقانی د پټیو کاروبار ور باندې کولو. دریمه بنی اسرائیل باندې به د غرونو نه غټي غټي تیږي راوړلې. څلورمه بعضی بنی اسرائیل باندې به خخت پخولې، خخت به ور باندې جوړولې. سورة شعراء، سورة مومنون هغه دواړه په دې باندې گواه دي. دارنګې د سوء العذاب تفسیر یو قرآن مجید په خپله کړی دی. کوم ځای کې کړی دی؟ په دې الفاظو سره کړی دی: یذبحون حلال والبی ابناءکم، زامن پیدا کیدونکي ستاسو. یذبحون ابناءکم دا د سوء العذاب تفسیر دی. مفسرین وایي چې دا د سوء العذاب تفسیر شوی دی یذبحون ابناءکم الفاظو سره. ابناءکم الفاظ ذکر کړی دي. پښتو کې مونږه ترجمه دارنګي وکړله: زامن پیدا کیدونکي ستاسي. ابناءکم الفاظ دي یعنی هغه بچی ستاسو چې هغه به پیدا شوله، ډیر وخت به لا نو تیر شوی، پم دغه وړوکوالي کې به دوی حلالوله. یذبحون ابناءکم. دې نه وړاندې جمله مبارکه هغه دا ده: ویستحیون او ژوندی به پرېښودلې د پاره د بې حیا کولو نساءکم زنانه ستاسو. یستحیون نساءکم ژوندی به پرېښودلې د پاره د بې حیا کولو نساءکم زنانه ستاسو. دلته د آیات مبارکه کې لفظ د یستحیون ده. مفسرین کرام لفظ د یستحیون تفسیر په دریو طریقو سره کړی ده. اول آیات مبارکه کې یستحیون لفظ د استحیا دا لفظ اغستل شوی ده د حیات نه. حیات زندگی ته وایي. حاصل دا ده ستاسو زنانه به ژوندی پرېښودلی. سوال: کله چې زنانه یې ژوندی پرېښودلی نو دا خو عذاب نه دی. الله پاکی ولی په فهرست عذاب کې ذکر کوي؟ الله پاکی ولی په لړ د عذاب کې ذکر کوي؟ یستحیون نساءکم. جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې کله د زنانو ډیر زیات کثرت وي، زنانه ډیر زیات شي او نارینه لږ شي، لکه قیامت علاماتو کې هم دي چې دومره مرګونه به وشي چې د 50 زنانو دیکبالي، د 50 زنانو سرپرستی، د 50 زنانو نگرانی دا به یو تن کوي. نو کله چې زنانه ډیر شي او کثرت سره شي، نارینه کم وي، نو دا بیا سبب د پاره د فتنو ګرځيږي. فتنی خو عذاب ده. دی وجنه ویستحیون نساءکم. دویمه توجیه یستحیون نساءکم کی دا ده چې لفظ دا یستحیون استحیا
دا د حیا نه اخیستل شوی دی. حیا چې په آخر کې حمزه یي. سورة احزاب 53 نمبر آیات چې مونږ وګورو، په همدغه 53 نمبر آیات کې دی ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم والله لا یستحیی من الحق. حاصل د آیات مبارکه آلتا په سورة احزاب کې فیستحیی منکم، استحیا په معنا د حیا سره، نو دلته کې به ترجمه دارنګې شي ویستحیون نساءکم، چې دغه فرعونیانو به ستاسو د زنانو حیا غستله، آغا به بشرم کوله. دا معنا ده یعنی د دوی نه به د بحیاي کارونه غستل. یستحیون نساءکم، حاصل به څنګه شي؟ دا غوی نه به د بحیاي کارونه غستله، شرمولی به علیاذ بالله. دریمه توجیه، دا لفظ د یستحیونه دا د حیا چې په قصر سره شي اغستل شوی دی د حیا. بیا حیا په قصر سره د زنانو شرمګاه ته ویل کیږي. حاصل دا دی چې داسې ظالم دشمن سره مخامخ وای چې ستاسو د زنانو شرمګاوې به یې تفتیش و تالاش به یې د هغې کولو چې د دې زنانه خو به بچی پیدا شوی نه وي. لنډه دا چې یستحیون نساءکم، 3 توجیهات شول د آیات مبارکه، او دا خبره یاد ساتل پکار دی که چرې مونږه په قرآن پاک باندې ځان پوه کول وغواړو، نو ضروري خبره دا دی چې قرآن پاک مصحف یعنی قرآن مجید دی زمونږ مخې ته یي چې هغه آیاتونه مبارکه بیانیږي، هغه مونږه په سترګو باندې یینو، نو بیا به زمونږ په ذهن کې ښه په اسانه باندې کینی. دلته کې یستحیون نساءکم کې 3 توجیهات شوله. سوال دا راځي چې د زامنو په باره کې ابناءکم لفظ د ابنا بیان شولو، او د نونو په باره کې بنات لفظ بیان نه کړلو، لفظ د نساء بیان کړلو. د دې وجه څه شی ده؟ جواب، مخکې چې کوم مونږه 3 توجیهات وکړله، په هغه 3 توجیهاتو کې یو توجیه دا وه چې د دوی د زنانو حیا به اغستله، بې شرم کولی به یې، د بېحیایۍ کارونه به د هغوی نه اغستله. د دې د توجیه د تایید دپاره لفظ د نساءکم دی، او لفظ د بناتکم د بنات الفاظ نه دی، د نساء الفاظ بیان کړل شوي دي، او دا فایده د لفظ د دغه نساء بیان شوله، مونږ توجیه کړې وه تفصیلنه. کله چې تر دغه ځای پورې د آیات مبارکه تفصیل بیان کړلی شولو، نو یو سوال راځي. هغه سوال دا دی چې فرعونیانو د بني اسرائیلو زامن یذبحون ابناءکم ولی حلالولو؟ د دوی د زامنو د حلالوالي د پاره سبب څه و؟ په څه سبب باندې حلالولو؟ ولی د دوی بچی ذبحه کوله چې په زرګونو ماشومان د دوی ذبحه کړي دي؟ جواب، د دوی د زامنو د حلالوالي د پاره مفسرینو مختلف قسم توجیهات نقل کړي دي. اوله توجیه دا ده
بنی اسرائیلو به په خپل منځ کې ویل چې زمونږ په خاندان کې به الله پاک یو داسې شخص پیدا کی چې د فرعونیانو حکومت به ختم کی، د دوی د ظلم باب به دفن کی. دغه خبرې به دوی په خپل منځ کې د یو بل سره اړولې راړولې ویلې به یې. فرعون چې کله بادشاه شولو د دوی دغه خبرې واورېدلې، او په بني اسرائیلو کې خو الله پاک انبیا پیغمبران را لېږلي وو، نو د فرعونیانو دا یقین راغللو چې همداسې به کېږي، په دوی کې به یو هلک پیدا کېږي، یو شخص به پیدا کېږي، هغه شخص به زمونږ د حکومت لپاره درد سر جوړیږي. د دې وجې نه د بني اسرائیلو بچی حلالول، ځکه الله پاک فرمایي یذبحون ابناءکم. دا یو توجیه. دویمه توجیه دا رنګې کړې ده، تفسیر خازن وغیره لیکلی دي. فرعون خپل یو خوب ولیدلو چې بیت المقدس نه ور راپورته شي، د قبطیانو کورونو ته داخل شي، بني اسرائیل ترینه محفوظ وي، هغوی ته هیڅ ضرر نه وي. بیا د خوب معبرین یعنی تعبیر کوونکو نه یې پوښتنه وکړله دغه فرعون چې ما یو داسې خوب لیدلی دی، بیت المقدس نه ور راپورته شي، قبطیان فرعونیانو کورونو ته داخلیږي، بني اسرائیل ترنه بچ کیږي، د دې خوب به څه تعبیر وي؟ هغوی ورته وویلې چې بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا شي، د هغه هلک نه به ستا حکومت دړې وړې شي. نو فرعون د بني اسرائیلو د بچیو په ذبح کولو باندې شروع وکړله، ځکه الله پاک فرمایي یذبحون ابناءکم. دریمه توجیه دا ده، بعضی مفسرینو ویلی دي چې څه خلک نجومګر وو، څه خلک کاهنان وو، هغوی فرعون ته ویلی وو چې بني اسرائیلو کې به یو هلک پیدا کیږي، ستا حکومت به د هغه نه دړې وړې شي، ختم به شي. نو د دغه کاهنانو په خبره باندې فرعون عمل وکړلو او د بني اسرائیلو واړه واړه پیدا کېدونکي بچي دا یې ذبح کول، ځکه الله پاک فرمایي یذبحون ابناءکم، حلالول ستاسو بچي. دا د آیات مبارکه تر دغه ځای پورې تشریح او تفسیر و. د دې نه وړاندې د آیات مبارکه بقیه حصې تفسیر دارنګې ده. وفي ذالکم، او په دغه نجات کې بلاء انعام و من ربکم، د طرفه د رب ستاسو عظیم ډیر لویا. آیات مبارکه کې دي وفي ذالکم بلاء، په دغه نجات کې ذالکم کې اشاره ده نجات ته، خلاصون ته. د چانا؟ د فرعونیانو نه. بلاء په معنا د انعام سره ده. عظیم الفاظ مبارکه بیان کړي دي، لوی انعام د الله پاکو. ذالکم اسم اشاره کی نور احتمالات هم دي، خو مونږ د اسانتیا د پاره وویلې وفي ذالکم، او پم دغه نجات کی بلاء انعام و من ربکم، د طرفه د رب ستاسو عظیم ډیر لویا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. دا د سورة بقره 50 نمبر آیات مبارکه ده. د دې آیات مبارکه
لفظی ترجمه مضمون د آیات مبارکه امدارنگی تفسیر د آیات مبارکه لفظی ترجمه ادا ده و ایدیات کا آغا وقت فرقنا چی وچولو منگا بکم البحر پتاسو باندی دریاب فآجیناکم بچ مکڑلی تاسو و اغرقنا او منگا غرقڑلا آل فرعون فرعونیان و انتم تنظرون حال داده چی تاسو ورطا قتل دا دا آیات مبارکه لفظی ترجمه شولا مضمون د آیات مبارکه دا ده په دې آیات مبارکه کې دویم انعام بیانیږي په دې اوله نوعه کې چې هغه انجا من غرق خلاصون د غرقیدلونه انجا من الغرق خلاصون د غرقیدلونه دا دویم انعام د الله پاک دی په دې اوله نوعه د بنی اسرائیلو کې دارنګې آیات مبارکه کې نتیجه د ظلمونو د فرعون هم بیانېږي هغه دا دی چې هجرت بنی اسرائیلو معجزه د موسی علیه السلام د دې ټولو وضاحت هغه را روان دی کله چې د فرعون ظلمونه ډیر سخت شوله سخت دلی او سنگ دلی د دوی ډیره زیاته شوله موسی علیه السلام سره د خپل ملګرو نه د دوی د ظلمونو نه تنگ شوله الله پاکه حضرت موسی علیه السلام او داغه ملګرو ته حکم وکړل په هجرت کولو سره او دا هجرت مونږ وویلې نتیجه د ظلمونو د فرعون وا نو موسی علیه السلام سره د خپل ملګرو نه په لکونو تعداد کې ووتله د خلاصون امدارنګې د نجات په نیت باندې نو الله پاک بطور انعام دلته اوس فرمایي و ایدیات کا هغه وخت فرقنا چې مونږ وچولو بکم البحر په تاسو باندې دریاب موسی علیه السلام سره د خپلو ملګرو نه روان و په هجرت باندې د فرعونیانو د ظلمونو نه فرعونیان چې کله خبر شوله هغوی وویلې چې دا خلک خو ووتله فرعون سره د خپل لشکر نه سره د خپلو اتباعو نه خلک یې راجمع کړله او په ډېر مغرورانه انداز باندې داسې وویلې ان هؤلاء لشرذمة قلیلون دا لږ خلک دی دا به چېرته زموږ نه خلاص شي ان تر دې پورې چې حضرت موسی علیه السلام سره د بني اسرائیلو نه د دغه هجرت په سفر کې چې کله تلله مخې ته دریاب شاته د فرعون لشکر راورسېدلو د موسی علیه السلام په ملګرو کې څه کسانو داسې الفاظ وویلې انا لمدرکون یقینا مونږ پسې خو خلک راورسېدله مخې ته دریاب دی شاته د فرعون لشکر دی یو ظالم و خونخوار دشمن را پسې دی موسی علیه السلام ته دا فریاد وکړلو موسی علیه السلام ته په زړه کې عقیده کې یقین کې دا خبره وا چې الله پاک به مونږ ته نجات او خلاصون راکړي خو دغه خبره د حضرت موسی علیه السلام په زړګي مبارکه کې نه وه چې دوی ته یې داسې ویلي وای چې مونږ ته به الله پاک په دریاب کې نجات راکړي فرعونیان به په دغه دریاب کې غرق کړي بلکې حضرت موسی علیه السلام داسې وفرمایله کلا انا معی ربی سیهدین کلا هرگز دارنګې نشي کېدلی چې مونږ هلاک شو
په دریاب کې یا مونږه هلاک کی زمونږه دغه دشمن ان معي ربي زما سره زما رب ده سيهدين هغه به ضرور به ضرور مونږ ته د نجات او د خلاصون لار او خایي. خدا د حضرت موسی علیه السلام په ذهن مبارک کې نه وه چې مونږ ته به په دریاب کې لارې راکولی شي وچې او فرعونیان به په هغوی کې غرقیږي. د آیات مبارکه کې دی وَإِذْ فَرَقْنَا کله چې مونږه وچوله بِكُمُ الْبَحْرَ په تاسو باندې دریاب. حاصل دا دی چې حضرت موسی علیه السلام د موسی علیه السلام ملګرو ته الله پاک په دریاب کې لارې ورکړلې. البحر سوال دا راځي چې دا دریاب په کوم ځای کې دی؟ بعض ویلی دی چې بحر احمر و، بعض ویلی دی چې بحر قلزم و. دې باره کې د مفسرینو نه مختلف قسم قولونه نقل شوي دي. فانجیناکم نو پس بچ می کړلې تاسو. آیات مبارکه کې فانجیناکم بچ می کړلې تاسو. سوال موسی علیہ السلام او داغه ملګری فانجیناکم دا کوم یو ورځ و چې الله پاک په هغه ورځ باندې دوی بچ کړله؟ جواب دا ورځ د عاشوري وه. بني اسرائیلو به په عاشوري ورځ باندې روژه نیوله. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړلو د دوی نه پوښتنه وکړله چې دې ورځ باندې تاسو ولې روژه نیسئ؟ بني اسرائیل ورته وویلې په دې ورځ باندې حضرت موسی علیه السلام سره د خپلو ملګرو نه الله پاک بچ کړي دي، نجات یې ورله ورکړی دی. هغه دغه روژه نیولې وه شکریتن. مونږ هم د شکریې په طور سره دغه روژه نسو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایله ستاسو نه زیاته د موسی علیه السلام په تابعدارۍ کې مونږ حقدار یو. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په خپله هم روژه ونیوله. صحابه کرامو ته یې وفرمایله خدای فرمایلی وو چې تاسو ورسره نهمه یا تاسو د دغې لسمې سره 11 ورځ د عاشوري دا ورسره یو ځای کې چې د یهودیانو سره تشبیه را نشي. نو آیات مبارکه کې دي فانجیناکم تاسو می بچ کړلې و اغرقنا مونږه غرق کړله آل فرعون فرعونیانا. آل فرعون الفاظ دي. سوال دا راځي چې د دې ځای نه خدا خبره ثابته شوله په اوبو کې فرعونیان هلاک شوي دي، فرعون به بچ شوی وي. سورت یونس 9 نمبر آیات کې هم دي فالیوم ننجک ببدنک. نو دلته کې آل فرعون هلاک شوی ده، غرق شوی ده، فرعون بچ شوی ده. دا ځکه چې مضاف الیه دا غیر داخل وي په چا کې لفظ د آل کې. نو دلته دا معنا ده چې فرعون هلاک شوی نه دی، هغه بچ شوی دی. آل فرعون د فرعون اتباع تابعداران هغه هلاک شوي دي. جواب داسې اعتراض دا د قرآن پاک د ظاهر نه خلاف ته. د فرعون هلاکت او غرقیدل دا د سورت یونس آیاتونو مبارکه په هغې باندې ګواه دي. هلته کې په سوره یونس کې دي الآن وقد عصیته. آیا اوس ته ایمان اوړې حالان کې مخکې تا نافرماني او بغاوت کولو؟ مونږ به په لنډو کې داسې ووایو چې آل فرعون کې ترکیب امتزاجي دی، یعنی فرعون سره د خپلو اتباعو نه الله پاک هلاک کړلو. وانتم تنظرون حال دا دی چې تاسو ورته کتله. دی جمله مبارکه کې بنی اسرائیل ته الله پاک بطور احسان وایي
دی جمله مبارکه کې الله پاک بنی اسرائیل ته بطور احسان فرمایي وانتم تنظرون، حال دا دی چې تاسو ورته کتله. یعنی او بنی اسرائیلو، ستاسو هغه خطرناک دشمن یذبحون ابناکم ویستحیون نساکم، دغه دشمن ته تاسو کتل، ستاسو د دید او ستاسو د سترګو د وړاندې مې هلاک کړلو. نو زما د نبی نبوت او پیغمبري ومنئ، د هغې نه انکار مه کوئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت دا تسلیم کئ. نو حاصل دا رنګې شو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. دی آیات مبارکه نه د بني اسرائیلو اوله نوعه شروع شوله. په دغه اوله نوعه کې الله پاک اته نعمتونه، دو عذابونه ذکر کوي. اول نعمت الله پاک بیان کړلو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. دویم نعمت په 50 نمبر آیات کې بیان کړلو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. دا دویم نعمت و چې الله جل جلاله د بني اسرائیل د پاره بیان کړلو. نو دې رکو کې الله پاک د خپل نعمتونو تذکره کوي، دغه بیان کوي د دې خبره د پاره چې بني اسرائیل احسان فراموش خلق دي. وګوره ما څومره نعمتونه ورسره کړي دي، بیا هم د الله پاک نه بغاوت کوي. نو دا قابل تقلید خلق نه دي چې نور خلق دوی پسې روان شي. دا احسان فراموش خلق دي، دوی د الله احسان نه دی منلی، د مخلوق احسان چې د نه مني. نو لہذا اے انسانانو، تاسو د دوی ایمان راوړلو انتظار مکوئ. راشه محمد صلی الله علیه وسلم باندې بغیر د څه فرصت نه، بغیر د چون چرانه ایمان راوړئ. دا د دغه آیاتونو مبارکو تفسیر همدارنګې وضاحت. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.